مارغانو کی پوکې کول لغب الوتل دا معجزه و د عیسی علیه السلام یو مړی باندې تیر شنو هغه आवाज کول وای مورې وای مورې وای مورې عیسی علیه السلام را ژوندې کوې څه تکلیف ده درته صاحب په سخت عذاب کې نو مور ته څه چغې وهې وې مور ته ځکه چغې وام چې دنیا کې زه ژوندې وم ما بچ وای وکړه نو مور به مې قربان راته وې نو داغه قربان سره به ټول تکلیف مان لاړو نو سم ډېر تکلیف کېم که چرته مور راته قربان आवाज مور ډېر زور اور شه اگر چې د پښتنو مین دی الله دې امان راکړي پښتنو باندې خزه زور اوري خزه په زور د دوی خزه چې دی اغا ترکای اسپی دی ترکای اسپار سړی نشي راټینګول لته وي خیال امراغي جی الته د بډای سکار دی چې ترکای اس پچرتا ولاړي دی ته بیا مور خرخ کاری ترکای اس پچا کرا ولاړي ال تخریب یا پریدي سوک مور ورته خرخ کاری پلار ورته خرخ کاری د دې قوم د بد ورځو یو لوی وجدام ده چې دی د مور پلار ډېر لوی نافرمانه د مور او پلار ډېر لوی نافرمانه قرآن ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما د مور او پلار په مخ کې به اف داسې ډېر لوی تکلیف در باندې وای بم نه اف قدر بن واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اور وخت بدی د مور او پلار په مخ کې د ذلت وزر غړولې وي او دعا به ورته څکه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے الله زما په مور او پلار داسې رحم وکا لکه چې وړو کې مو په مهربانۍ لوی کړو ما څنګه چې زه وړو کې دوی په شفقت او مهربانۍ لویولم اے الله دا سره رحم زما په مور دا وتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي کارم سره اړ یو وخت مرجو نه خوري نو څه چلو کتا سنت له دی ورجو خوراله نو د واده والا بم کور نه ورانه دي بیړه به نه غرکه ابل ورځ ماته یو کارت راغله ډېر نیک سړی ډېر دیندار سړی په د خزه او د ال کلاس ملاو بس مالتا خدای غرق کچه غرق شنو دومره سوچ خو کوي چې دی مولا ته لګمنو دا د دمتوپ کارت خو بنه ورلېږم بیا په ما خاصه خلک کارډه به تکي زه خو چې د پلار وادمي چې وسمه کیږي ور بنش یا دا قوم د دې قابل دی چې مولا سره د دوی واده لور شي دا قوم د دې قابل زم چې ځان ته د سړی زوی وي هغه د دې قابل نه چې د خلکو واده لور شي دا د دوی په واده کې سالي خزو سال جوړ کړي سړو سال جوړ کړي الکانو په کې سال جوړ کړي بیا په دا جنجونو کې څنګه رواني بیا خزي څنګه رواني خزو په لارۍ کې دبلې مار کې نولي او بربندې خزي او دبلې غږیږي او په سړک رواني دا دنیا ورته ګور دا شرمېدل قوم د دې قابل دي چې د دوی واده د دې دی مړي خدای ووي د دوی دی خدای غوډونه ووي د دوی خدای د قچر مقونه وو دا د قچر د نسل چې شکرونو ته وګوره ایمان ته تختیدل په خوا به چې انسان ته وکړه روح به خوشحال شي روح به خوشحال شي اوس چې انسان ته وګوره ته به چې څه بلا مې وکړه خدای ته ما ته ګوره درته بلا ښکارم زه تا ته ګورم درته بلا ښکار تاسو په ایمان وای چې د مولا مخ تاسو ته وګورئ خبر باندې لګي
اوه په خدای او په قرآن او په دا جمعات چې تاسو د مولا مخ ته وګورئ خضر باندې لګي دغسې چې مولا ستا مخ ته وګوري والله چې بد پې لګي تاسو څه خیال دی چې په دا جماعتونو کې تاسو منځونه کوي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله په مطلب پوهیږي په تاسو دې رحمت یې ملائکو چې زما په اوږه ناستي او قومه چې دا تاسو دې طرف ته ناستي دا مولا دړه نه وایي په تا السلام علیکم ورحمت الله والسلام علیکم غضب الله چې سلام ګرځي په دې قوم دې خدای قهر غضب دی خدای دې پکې یو مړی سبا کوي یو دې بیګا کوي په ژوند دیس نه راکوي چې مړی پکې وغځېږي غوا مې لنګه شي دې تا ته خدای په قهر اخته قوم دا سړي دي دا بني آدم دي په ژوند جماعت ته نږدې نه راځي چې مرګ کې د جماعت غوړ شي تختې د روز غلیږي د تختې غسالې راشي د تختې صادرونه راشي پاسه په د جنازې کفن راشي د سلوختۍ جوړه راشي د زیارت جوړه راشي زما ستا په ژوند کې څه خیر دی د تاسو د لاسه جماعتونه د دې قماش جوړ شي چې ستا کور روان شي نو جماعت آبادېږي چې ستا کور آباد وي ته جماعت نه آباده غریب خوار خلق دی په قرضونو به پیسې وایي په قرضونو وریجې دی غوړي دی دلته په دې بالا مانک ما تاسو ټول تماشې کړې دي سنډاله ګلونه چوری سره او سنډا گاڑی پسې ډورکی والا رواني اور پسې شیخان هم رواني شیخان اور شیخان نه فلانی وریجې غوړي وړي شیخان دغه وخت څه پکار دغه وخت کې دا پکارو چې ته ډولکی پسې روانې یا سنډا پسې روانې سنډا ته دی ګلونه چوری دی او دی ګړګړونه دی رونیس او دی غوږ له دی لختې ونیس چې عمر له دی کون کا عمر له چې د خېتو خې دی وباس ته به بیا داسې کې دا څه خلق دی دا بني آدم نه دی بالکل قسم په خدای واورئ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ په لاهور کې ډېر لوی ولی او بزرګ د ټول علماء دیوبند صدر هغه سره یو علم او چې هغه ته کشف به دا مولانا شمس الحق افغانی چې اوس وفات شو دا د ډېر لوی علم خاوند دا ورته په لاهور کې وی چې حضرت زما دماغ دا نه مني چې تا سره دا علم دی چې چاته وګوره او داغه ماهیت در تخکار شي و نه مني ورته وینا ورځه لاهور ته بوتله د شاهي مسجد ته مخامخ هغه آثار قدیمه چې پکې دی هغه دروازه کې ودرولې ده او په دې مخې ورته لاس والے دي ویلو ګورز دی جمعه دی افغانی صاحب ما ته قرآن خوړو چې می جمعه ته وکړه کل هم خره ټټوان سپي بیشوګان بیزوګان میلوګان دا پکې ولاړ کل هم و غبراو شو و بیا راته په مخ جلاس راخونو بیا بني آدم راته ښکاري و ماته چاو ابھی کچھ کام اور بھی بیا ویلے ٹم ٹم کی کینا پخوانو بزرگانو پر ٹانگے تا ٹم ٹم کی کینا استنو لاہور ادیرے تلا لاہور ادیرے متعلق مولانا احمد علی ویلیو چو لاہوریو تمہاری خبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا تاسو قبرونه زه د اور تنورونه ګورم نو افغاني صاحب ورته وی چې دا زنه منم راځه لاهور ادیره ته چې بوتله نو و چې ادیره باندې ودرېد نو بیا زما په دې مخ لاس راخ چې لاس راخ کو و چې د ادیره ته مې کته په خدای مې دې قسمی چې هر قبر لکه د اور تنور او لمبه تراول
ول بیا زه غبرو شو په مخ راته لاس راکوي چې مولانا ابي ما چې بس او مې مانه مولانا افغاني هغه سړیو چې د علماء دیوبند محتمم بوي چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغاني عمر علم د چاني په ایشیا دا هغه سړیو او دا د سترګو واقعیا تاسو خیال را اوس شکل د سړی څنګه بدل دی نو یو ظاهر دی او یو معنا د انسان رحمان بابا وی چې که ظاهر مې د سړو دی زې سکړما که ظاهر مې د سړو دی زې سکړما په معنا کې د چار پایو په حساب یم په ظاهر اعتبار سره که زه بنی آدم یم زه به څه کوم مانن زه چار پای تاسو وایئ په مونږ کې د سپو عادتونه شته که نه خبره کوله سپی هیڅ نه غاپي که مونږ هیڅ نه شوي غاپو که نه غاپو پلانې دسې نو زما د دې خبرې څه منشا نه یو سپیم غپا الکه څه چل دی چې غاپي بیړه دی غپا زمونږ هم ټول ورځ د سپي غوندې غپا ټول ورځ په دې غپا کې تېره شي په دې صفت کې زه سپی کم دي برابر نه پیشو ګوره پیشو په یو ساعت کې به 19 کوره ولټئ په غلا پسې ډکه نه ده نن وګوره قدم بیرته غل دی که نه قدم بیرته غل ابل ورځ پرانا ورځ زمونږ په دې بازار کې څلور کسه دي یو ورسره ماشوم دکاندار ناست دی اوړه راکه هغه چې اوړه ورکول په غلا ورټوپ کړي دي 950 روپۍ ترې راغست څلور غله ځوان هلکان یو پکې وړه ګیره وه هغې چې پې ورټوپ کړي د بازار خلقو را نیولي دوه تښتېدلي دي او دوه یې نیولي دي پولیس لا یې ورکړي دي د ملک مبارک قانون دی د پاکستان شریف دوی لاوی نظریه پاکستان نجریه پاکستان نجریه ته خو پاکستان کا نو چې بیا د پاکستان د نظریه څوک خلافي نو بیا یې پانسي کا پاکستان خو پاکستان کا کنه نن خو پاکستان د غلو ډیپو دی نن خو پاکستان د زنا ډیپو دی نن خو پاکستان د شرابو ډیپو دی نن خو پاکستان د عصمت فروشۍ ډیپو دی نن په پاکستان کې چې څومره لا قانونیت دی دومره په مخ د ځمکه په بل ملک کې نشته نو پاکستان خو پاکستان کا نه دغه چې څوک خلافونو سر ته قلم کا آسان لیبلې دي در سره خو چې څوک د ماما بیا اودسه نامه والی په هغه لیبل لګوي چې دا چې د پاکستان د نظریې خلاف دی چې څوک د ماما بیا اودسه نامه والی د نظریه چې د پاکستان سره جوخته نه ده دا څه سړیتوب دی یا دا د شرافت خبره قدم بیرته غل غلی ونیوه 950 روپۍ ورسره ونیوې روپۍ پولیس سره پرتې دي سړو ضمانت بشي استاد څه شو هغه شریعت بنچ پکارو چې په دې بالا مړی کې د دې غلو نه لاس غوڅ شوی دی د شپې کور لوټ شي پته نه لګي په لاره روان سړی لوټ شي پته نه لګي سړی مړ شي پته نه لګي ښځه سړي نه وتښتي خلک یې بوځي پته نه لګي لور ته بوځي پته نه لګي زوی ته بوځي پته نه لګي موټر ته بوځي پته نه لګي بیا په دې ملک کې سودابازیانې حکومت کې چې دومره ورکه نو موټر بدر کیدله سودای حکومت کوي بیا دا ملک دی یا دا وطن دی ملک کا
قانون یو کا غلا ورک کا زنا ورک زب استاد مطالبه کوم چې شراب بند کا لکه نن اخبار کې لیکلي مولیانو مطالبه کړي چې بیرونی شراب بند کیے جائیں دغه مولیانو چې د دې مخو کې نهونی سمو د چرګوټي غوندې خله ولا تاوکم بند کیے جائیں زبدی ته چې بند کیے جائیں دوی په خپل پټه پوړاند دي ګولونه پکې شوي دي زمونږ نزیات د اسلام چغې دوی وهي زمونږ نزیات د اسلام ډولکی دوی په غاړه کې اچولي دي او غزه اسلام 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 خو مونږ زیات دي مونږ څه کار دی چې مونږ به دوی ته مطالبه کوو چې شراب بند کیے جائیں او پلانے بند کیے جائیں مونږ ته ضرورت نه به په خدای مونږ نیسي مونږ به په دې نیسي چې ټیک به ورته وایو چې نه دی په ملک اسلام شته نه دی په ملک دین شته نه دی په ملک مذهب شته بلکې مذهب او اسلام او دین سره धोखा की लगिया दे शर्मोले की लगिया दे रसवा की लगिया दे मुला शर्मवई इस्लाम शर्मवई मजहब शर्मवई दब मुंगवई किए जाए बजचरे होने मां सकार बताओ कि दा गलत थी दा गलत थी दा गलत थी दा गलत थी दा उगोरम चिता सुदा गलत दे शरीयत बैंक तावाला कई और लास्ते गुस की شپک کاله کې یو غل نلاز غوښ نشو حالا اوس لا قاضیان را تکې نه قاضیان بکې نه تانه په ستا باندې به یو قاضی ناس دي نو قاضی بدغه سي قاضی لکه د زمری یو ځلې بوډا شوی او زمره نو هغه د میلو ګیدړ راوغخته چې راځي الکت سرور ولی جوړ ویجی ډیره خدا سرور ولی جوړول پس ډیره مدن به اتفاق تیر کړه اوس په اتفاق کار کو و ډیره خدا وښکار بکو بیا په اتفاق تقسیمو میلو ګیدړوي چې داس مړې ده د ځنګل بادشاہ ده چې دې مونږ سره دا اتفاق کوي نو مونږ نور د خدای څخه غواړو و ډیره خدا ځنګل ته چتلی دي یوه خرگوش والے دے یوے زنگلی خر والے دے یوے اوسای والے دے چې دا درې والے راول زمری ورته وی چې زه خو بادشاہ ما او دې میلو ته وی چې ته تقسیم وکا هغه زمری ته چې صاحب تم لوی او دا خرم لوی دی دا ستاش او زم د دې اوسای عمره مو دا زما عمره ده نو دا زما شو او دا ګیدړم وړو کې ده او دا خرگوش دا سویا دام وړه ده نو دا د دشوا چې د زمری او سپېړه دی ګیدړ لور کده سترګې تی بوټي وېسته دا تقسیم وچتاو ګیدړ ته وي ته تقسیم وکړه هغه خج ډېر خبر الله دې خان چاته نه په غوسه کوي خان په غوسه شي ډېر ګرانه ته تقسیم وکړه هغه دي الامر اوضح خبره خلاص صفاده دا خرب وسخري دا وسای به غرمېلا وخوري او دا سویا چې دا خرگوش دا به د مازیګر چای شي شاباس دا سه تقسیم پکار دی فرشتیا وایي چې دا تقسیم د زده کړې چانه هغه ویجی استاد مې پکې نو خو د میلو د سترګو نه زده کړ میلو ځان له پکې څوې نو سترګې وته سترګې ته وته نو ماړه کې خیالو کو چې کمام پکې اوس ویلې چې دا سویا زما شو نو مان سرم غوسه ده خراشه زور اور سړی دی ارڅ د دکه چې ځان د اخلاق دا زمونږ د ملک تقسیم دی ارڅ د دکه چې ځان د اخلاق اوس کتاوي چې موږ لږه چینی ارزانه کا په یو وزیر باندې 15,000 روپے خرج دا یو لسه چې جوړ کړ 15,000 روپے خرج پکې موږ له ټیپر خو ارزان کا کنه یعنی ټیپر د می خود خوراک دین په 5 روپے کیلو مونږ وای چې سره باټینګل 12 روپے کیلو دی مونږ وزارت نه غواړو دا باټینګل لګ ارزان کا چې په مړه کې ټاکو مړ شو کنه نو مونږ بیا
خان ځان ته پیش کوي او چې ښا ته ډېر معتبر راغلی مونږ به بیا دا چل نورورا دا ټول زمونږ د اعمالو شامت ته چې پرنګ رنګ شکل کې عذاب جوړیږي او په مونږ نازلی سبزی والا ته چې ورشي د سبزی په شکل کې در باندې عذاب نازلی غوښې والا ته چې ورشي د غوښې په شکل کې در باندې عذاب نازلی ٹھیک ده اوړو والا ته چې ورشي د اوړو په شکل کې در باندې عذاب نازلی او پایو والا ته چې ورشي د پایو په شکل کې در باندې عذاب دې خبره پوهیږي که عذابونه دي تانه تکور شي د پولیس په شکل کې در باندې عذاب نازلی رب کچرو تکور شي د کچرو د چپړاسیانو په شکل کې در باندې عذاب نازلی ځان ته بچوي او پلانې وغیرہ आवाज چې کوي کنه کچرو کې پلانې وغیرہ داغه مخ ته وګورئ په ژوندینی د اور لمبو والے او غلبم چې ورشه السلام علیکم زمونږ आवाज بده اخو درې کلک صاحب خپکیږي اخو درې کای داسې در سره کنه خدای رانی ولی خدای رانی ولی اور طرف ته چې زي عذاب در باندې عمله وي نو خدای ته رجوع شي چې دار ستا پس را منډي وي دار سبب بیا ستا تابع وي لکه ته چې نن دار شي تابع واخر دعوانا الحمدلله پکې الوا کله پخیږي کنه دي هغه زمانہ داسې نه و هغه زمانہ داسې و چې مونږ به شو زيو زي بار زي سچل دی کتاب ګورم ما سره وخت نشته هغه په اصلي معنو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین امام ابو حنیفه به چې کتاب کتونو د پجمی کې به کمیس وېستو او د جمعات په دې صحن کې به کېناست طالبان ورته صاحب مړ بشي دا کمیس خو واغونده چې کمیس واغونده ما نو دې کمیس کې دا اثر دی چې دې بدن لا ګرمایش ورکوي نو بیا مالا خوب راځي نه چې دا یخ یخ غشي مې په بدن لګي چې خوب نه راځي چې کتاب ښه کته شي والله وہی نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں لا نہ طالبان پاتی دیو نہ مليان پات تاسو دلاس دا خواغه وخت په پته لګي دا حکومت چې وایي اسلام 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 که په صحیح معنو کې انټرویو اغستل شروع شوا چراشي د قضا د پاره انټرویوګانې ورکړي او امتحانونه ورکړي فقه حنفي باندې د څومره کسانو عبور دی هغه وخت کې به بیا پته لګي خیال مراکز او سب بلا خبر ده چې پاکستان شہر ناپرسان دے عرب بلا پکی چلی عرب بلا تاسو وګورئ په پاکستان کې ابل شپه مې اورېده چې د دوی د شورا ممبر یو تحریک التوا پیش کړي تحریک التوا څه پیش کړي او بیا په باس څه شوه ده نه مالا شرمېدلو او شرمېدلو په څه به وشرمېږي ایو ښځه وه د هغې نوکره وه بجای نامه یې وه بجای نو بجای نه به چې دا مالکه ډېره تنګه شوه نو فټې لعنت فټې لعنت خو یې ورپسې ډېر ویلی خو اخر یې ورته وویل په فټې د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نه شي په فټې لعنت نه کېږي چې څو پورې مې د دغې بجای نه پوزه نه یې پرې کړي ته په تحریک التوا پوهېږم او بیا تحریک التوا پیش کیا په کم ځای کې کم ځای کې تحریک التوا پیش کې غیر چاپیر درنا ننان میں بی بی نه ناستی او ته یو په کې تحریک التوا پیش کې د دین عقل کا سوچ کا بدبختا کمبختا لتا ورکدی د شورا منبره ته کور ترازا خدای دې د لوګي مړکا کور دې وران شه بیړه دې غر کا شه
چې کوم ځای کې دې نه منلی کېږي هلته نږدې مه ورځه. نو عزیزانو زمونږ شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه به وی د دارالعلوم دیوبند صدر مدرس و هغه به وی دا دنیا بیت الحمیر دی، دنیا بیت الحمیر دی، حمیر خره ته وایي. وی به دا دنیا د خرونو ځای دی، هر قسم خر پکې چلی، تورم پکې، سپینم پکې، برګم پکې، لوړم پکې، مندریم پکې، دنیا بیت الحمیر دی. هغې له به هم ډېر پیدا شي و چې څنګه ملکی دغسې به فیصلې وي که نه. اوس داسې فیصلې به په ملک کې خو دپاره داسې علما پکاري بیا لکه ابن ابي لیلا د بادشاہ قاضي و او د امام ابو حنیفه زمانه وه. ابن ابي لیلا ته یو فیصله راغله، فیصله راغله تاسو خو ټرایو کوئ دا مسله. نن یو مسله شوې وه چې زما غوږونه خلکو وخوړل چېرته ما ویلي د دعا قبله کوم ځای کې ده صاحب. یو راځي خطونه د کراچۍ نه راځي چې دا قبله کوم ځای ده، زه د فلاني جومات امام یم، ما ته خو والله که پته شته کراچۍ دلته خلک ګرځي صاحب، غم یې جوړ کړی دی او فلانی یې چل کړی. وایي د دعا قبله نشته. د ګډوري غوښې چا وخوړې تر نن هغه ویر لګېدلی، یعنې نن هم هغه ویر خلکو ماته کول. ته اوس شرافت دی. ابن ابي لیلا د بادشاہ قاضي و او د امام ابو حنیفه زمانه وه او یو مسله پیښه شوه. مسله پیښه شوه چې یو 4 کسه ناست دي او مار پې راغی. چې مار پې راغی په دې ړوندي سړي چې مار وروختو نو د ځان نه ټیله کو په دې دویم وغورځولو، په دې دویم چې وروغورځولو د ځان نه ټیله کو په دې دریم وروغورځولو، په دې دریم چې وروختو د ځان نه چې داسې سنډ والو په دې څلورم وروغورځېدو، څلورم یې وچیچلو مړ. 4 واړه ګرفتار شو. ابن ابي لیلا قاضي دی د بادشاہ، هغه ته فیصله لاړه صاحبه چې اوس د دې مړي دیت پچا دی، د دې مړي تاوان پچا دی. تاوان پچا دی د دې مړي، د دې مړي تاوان. ابن ابي لیلا وویل چې په دا ړومبي سړي دی، په دې ړومبي چې دا مار وروختو د ځان نه وغورځولو په دویم دریم څلورم باندې نو تاوان به دا ړومبی سړی ورکوي. د بادشاہ قاضي و چا څه ویلی شو. امام ابو حنیفه ته چې خبره لاړه هغه ورته ویل ابن ابي لیلا د خدای رحم وکړي دومره احفشه غلطي وکړه چې د دې تدارک به دی څنګه. ظلم عظیم په اسلام کې وکړو. مسله داسې نه ده څنګه فیصله چې ابن ابي لیلا کړې. خلق وی څنګه ده فیصله صاحبه؟ هغه وی په دې ړومبي سړي چې مار وروختو او د ځان نه لړه کو په دې دویم وروختو، دویم یې وخوړو که بچ شو؟ وی بچ شو. وی دا ړومبی سړی خلاص. بیا عقل ته وګورئ. دې دویم چې د ځان نه لړه کو په دې دریم وروختو دا مار، دا دریم یې وچیچلو که بچ شو؟ بچ شو. دا دویم هم خلاص. دې دریم چې په دې څلورم ورلړه کو او څلورم مړ شو، نو خبره په دریم او په څلورم کې ده. که دې دریم سړي چې په دې څلورم دا مار ورلړه کو، که دا سړی فی الحال چې چلی مخې سره، نو تاوان په دې دریم دی. او که لږ ساعت پسې چې چلی نو دا دریم هم خلاص شو. ده به هم ځان نه لړه کړی وی، دی د خپلې سستۍ د وجې وچیچلی. دا هغه اجتهادو او دا هغه اجتهادو د امام ابو حنیفه رحمت الله. ابن ابي لیلا چې دا فیصله ورغه نو اکبک شو او بادشاہ ته ویلې چې یا دا سړی مړ کا یا جیل کې واچوه یا زه ستا قضا نه کوم. نو امام ابو حنیفه ته پیشکش شو چې ته قاضي شه. امام ابو حنیفه ورته وویل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث اوریدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک چې د قوم مشر شو
او د قوم قاضی شه ذبح بغیر سکین هغه حلال کړی شو بغیر د چړې نه نو زه د قوم قضا نشم کولی نو ونیو په جیل کې واچوړو او په جیل کې زهر ورکو او زهرونه یې مړ کړو. زما عزیزانو علما دا خلقو علم دی خلقو سره چې چا دا محنت او دا مشقتونه کړي. امام ابو حنیفه دکانو د بجازه دکان او په دکان کې به دننه طالبانو ته درس کول روټۍ به پیدا کوله په دکان کې او درس به ورکولو د خدای دپاره مزدوری به کوله په دکان کې او درس به ورکولو د خدای دپاره. زما عزیزانو علم دغه خلقو سره د دغه خلقو علم بیا وقتن فوقتن تابعین او تبع تابعین ائمه مجتهدین دغه خلقو کې راغلی. دغه نه یو ستا په دلی کې شاه ولی الله محدث دهلوی تیر شوی ډېر لوی سړی اهل علم او اهل فهم خلق پوهیږي چې شاه ولی الله د کم قماچ سړی د بزرګای دا عالمو د تقوا او د پرهیز ده مونږ کې تقوا ده مونږ کې پرهیز ده. زمونږ زمانه کې بزرګانو ګوره چې لاس ولا ورکینو لاس باندې د سې خولې ته درنږدې کوي چې زما لاس سب کا د داسې لاس باندې متیازې کول پکار چې کم سړی لاس په زور درنږدې کوي چې زما لاس سب کا لاس یونی سو متیازې په وکړه لاس باندې چې بزرګانو لا ورکا او خولې ته باندې نږدې کولو نو شاپ په داخله به واله کہ کیا مانگتے ہو اس پلید ہاتھ سے. خط بدے ورتولی کلو آپ میرے قبلہ و کعبہ مولانا مدنی تے جا خط نکلو آپ میرے قبلہ و کعبہ خط ورتولی کلو کہ آج کے بعد تمہارے اور میرے درمیان میں کوئی دوستی نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے. تم مجھ جیسے پلید اور مردار کو قبلہ و کعبہ کہہ کر میرے نفس کو بڑھانا چاہتے ہو مجھ میں عجب اور تکبر پیدا کرنا چاہتے ہو. میں تو اپنے آپ کو خدا کی قسم کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھتا. کیوں؟ ان کے ساتھ اپنے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور میرے ساتھ میرے اعمال کا حساب ہو. ڈرائیور کا خط لکھ تماتا قبلہ و کعبہ نن صاحبہ محترم ہو قبلہ ہو کعبہ ہو مجددی ہو مفتشی ہو مپلانے ڈی ڈی ہو ڈی 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 آنی دی صاحبہ خدای په قهر باندې وخت دي مونږ ځان له خدای په قهر اخته یو دا ځان له خدای په قهر اخته دي بیړۍ غرق د دې قوم بیړه تبا بنی آدم شي چرته د خدای بندگانو بنی آدم شي کوم سره چې طالب د دی وی چې تماله سلام وکړه